ټولو ملګرو ته سلامونه. لیدونکو یو وړه غونډه ویډیو در سره شریکول غواړم، تاسو ورته کلیپ هم ویلی شئ. بیګا ما لږ فارغه ټایم درلودو نو زه په خپل دې وړوکي موبایل کې په دې کې لوغېدم کوم چې زه د رابطې دپاره ساتم. نو په دې کې څه نمبرې داسې مخې له راغلې چې د هغې ضرورت نه و پاتې، نو هغه ما ډیلیټ کول غوښتو. دغه ډیلیټینګ له چې ما کله دوام ورکو نو په 200 نمبرو کې یاد دې وي چې په دې کې زما سره 200 کانټیکټس دي، نو په هغې کې یو شمېر نمبرې د دې نه ما منفي کړې، ډیلیټ کړې. په هغې کې خصوصا 20 نمبرې 20 کانټیکټس داسې وو چې هغه خلک اوس په دې دنیا کې شتون نه لري. د هغو دپاره نمبر، د هغو دپاره موبایل، د هغو دپاره ډیټا دا څه معنی نه لري. نو دغه ځای لږ فکر وکړم چې زموږ نمبر هم ګوره ډیلیټ کېدو والا دی. یو ورځ به داسې راشي چې زموږ کانټیکټ چې دی دا به خلک ډیلیټ کول شروع کړي. یو ورځ دوه به راپسې وژاړي، یو ورځ نیمه به قبر له راشي، یو ورځ دوه به یاد کړي، بیا به د وخت سره هغه هر څه ختم شي. نو خصوصا هغې خلکو ته پیغام ورکوم څوک چې نه په حلاله دی نه په حرامه دی، بس سهار چې پاسي د هغو سوچ دا دی چې بل به زه په څه طریقه ورسوم، د بل د جیب نه به زه په څه طریقه حلاله وي او که حرامې وي. حلاله د سره وي نو حرامه سوچ کوي چې په دې طریقه باندې زه پیسې راوړم او خپل جیب ته وردننه کړم. نو ګورئ زمونږ سپیندا مولوي صاحب به قصه کوله، زمونږ د کلي مشر مولوي صاحب الله دې وبخي، وي دا مرګ یو کوټلی حقیقت دی. کوټلی دا د هغه یو خپله ټرمینالوجي وه، وي دا کوټلی حقیقت دی. نو زه وایم چې دا کوټلی حقیقت دی. اخوا بیا ګورئ پیسې میسې دا موبایل یې دا نمبر یې دا ډیټاګانې کار نه کوي، نمبر ډیلیټ کېدو والا دی. نور اخوا ستاسو خپله خوښه ده.